سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي اتلان به نن په شلاوريز نړیوال جام سوپر 8 کې به خپله لومړۍ لوبه د هندوستان لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي. په دغه شلاوريز نړیوال جام ګروپي سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ډېرې زبردسته په زړه پورې لوبې ترسره کړلې چې یوګانډا، فنجي، نیوزیلینډ لوبډلې ته سترې ماتې ورکړلې. خو په وروستۍ لوبه کې بیا د ویسټ انډیز لوبډلې افغانستان لوبډلې ته ډېره غټه ماته ورکړه چې په 104 منډو په توپیر افغان لوبډلې ته په دغه وروستۍ لوبه کې ماته ورکړه. د 2024 شلاوريز نړیوال جام سوپر 8 ته 8 لوبډلې وتلې دي چې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي. په اول ګروپ کې هندوستان، استرالیا، افغانستان، بنګلادیش لوبډلې لوبېږي. په دویم ګروپ کې به امریکا، انګلند، ویسټ انډیز، افریقا لوبډلې به لوبې سره ترسره کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپل لومړۍ لوبه نن د هندوستان لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي چې دغه لوبه د افغانستان پر وخت ماښام 9 بجې پیلیږي. افغان لوبډله چې نورې دوه لوبې په سوپر 8 کې لري، د استرالیا او بنګلادیش سره، هغه لوبې به بیا د افغانستان پر وخت پر 5 بجو پیلیږي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.